ورشدي سړی دی وکه سړی دا غوښه مې دله راوړله غرمه زما مور و پلار راځي مېلمانه مې دي ته دی وکه دا غوښه به پخه کې ښه دی صحیح ده سړی بس سمه ده ټیک دی ته دا پخه که زه راځم زه د باندې صدقې وځم بس صحیح ده چې سړی زه راځم دا غوښه پخ شوي صحیح ده ته فکر مه کوه سړی به زیاته هغه غرمې له راځي صحیح ای ته چیش کوې چې غوښه در اوسه پراغه ځای پرته ده تا ته ما نه ویل زما مور و پلار راځي هغه به را رسېدو ولی تا د اوسه غوښه نه ده پخ کړې څه ټیمې پخې ده وی سړی بدن مو دا رقم خوږېدی بلکل یو حرکت یې نه کولی مورکۍ بابا نو کم ناولده دي خو د کور خل دي هغه د ماښام دال پروت دی هغه برګرم کو هغه به وخوري شرم وکړه حیا وکړه دلته کراره ناست وه زما اړخونه دال کړي هغه زوړ دال زوړ دال ستا د سر وخورې واره مال هغه په میاشتو په دوی کې ورځ راله راځي او ته بیا دال پخورې ستا د وجې خو زه سترګې نه لرم ستا د وجې خو زه ګرد کمر بې عزته یم د خپل مور د پلار در مخ د وروڼو در مخ دا چې تا له خپل مور پلار راتلی تا دا زوړ دال په خوړلی بیا به تا ته څه در کړی وای دا خو زما مور پلار روان دي او ته دال پخورې شل هم د په سترګو کې نشته ستا د وجې زه په ګرد کلي کې سترګې نه لرم چېرې دا ته اوس پلتې شبانیه ویې څنګه د بابا شبانیه بابا چه ورکه شبانیه راسي بابا راځي څنګه اچانک را راسي بابا شبانیه ستړی مه شې زویه صاحب دې ښه جوړه مرته جوړ په خیر کښېنه راسي څه حال شبانیه ښه یې ښه یې څنګه بابا نه جوړه شوې خونه نه شکر ته څنګه یاست شکر دې ته ښه یې څنګه اچانک را راسي بابا ولې اچانک راغلو زه خو نه خبره بابا که سره چا غږ هم نه دی کړی عثمان نن درېیمه څلورمه د موږ له ټلیفونونه راکوي وایي ته یې موږ له غرمې له زموږ مېلمانه یاست ته اوس د کومې خوا ورته ناسته یې خو موږ له درې واره ټلیفون راکړی دي ما ته هغه سره غږ هم نه دی ځکه دا مور دې مې را روانه کړه ما ته راځه خو د خانابای ته درې واره ټلیفون راکړی دي چې راځه هلته مېلمانه یې د شابانیې کره غرمه نو دی چیرې دی نه خبره دی تللی دی دی به راسي څنګه د باندې ووتی خو موږ یې راغوښتي وو ټلیفون یې راکړی ورته یې زما مېلمانه یاست دی بیا چیرې ووتی چې د باندې ووتی نه یم په خبره بابا خدای به خیر کړي ته کښېنې زه به سړی اوبه در راواخلم زه به در سره ټلیفون هم وکړم صحیح ده بابا ورسوي صحیح ښه دي سړی چیرې یې په بازار کې یم وی سړی ته ما ته ولې دروغ ووایي زما مور پلار ډوډۍ له راځي خو زما مور پلار ډوډۍ له راغلي دي سړی بدبختي ما صرف ستا امتحان اخیستی راغوښتي خو ما ستا مور و پلار غرمې ډوډۍ ده ما خالي دا بهانه درته وکړه ما زما مور و پلار راځي ما ستا امتحان اخیستی خو ستا تا دا چم وکړي تا زه د در په در یم زه دا غوښې نه څه پخولی کور ته زوړ دال پروت دی سوړ دال پروت دی دا به زه ستا په مور په پلار وخورم و دا سوړ دال په خپل مور و پلار ورسره وخوره وی سړی ته اوس یې بازار یې شی راواخه هغه ډېر ټیم بعد راغلی سړی زه څنګه سوړ دال ورته کښېږدم یا ولکه شی له دروړه چې زما مور و پلار ته د سوړ دال شوی د برای ماخستن زوړ دال دی ورته وشو اوس خپل مور و پلار ته هم د هغه سوړ دال ورته کښېږده شی لا په قرآن کې دروړم وی سړی ته خبره واوره سړی بل وارې نه کوم ته دا شی سره راواخه سړی یا دا ستا دپاره امتحان دی ما ستا مور و پلار ته هغه قدر ورکړی دی که له خپل مور و پلار ته چې ورکړی دي نو ته ولې په دې کې فرق کوي چې زما مور و پلار ته هغې زما د مور د پلار خدمت نشي کولی ما درننه ولکه دا سوچ کړی دی دا ستا مور ده یا زما مور زه ستا مور ته دغه د مور درجه ورکوم ورته ووایه زما مور و پلار ته دا زوړ دال کښېږده ور خپل مور و پلار لپاره زه تاله غوښ وزدلړم په محمد رسول الله کې درړم کاچه که موبایل دوی مال ټلیفون چې راونه کې الو سړی الو سړی موبایل کاټ کړي هاي څنګه په سات را باندې اوس ډېر ټیم بعد مورکۍ بابا راغلي دي په کور کې یو شی نشته زه اوس چش ورته کښېږدم هغه د ماښام سوړ دال دی هغه څنګه ورته کښېږدم دا څنګه په سات وکړي